زما د کتابونو په المارۍ کې یو کتاب شتون لري چې د نورو کتابونو په څیر نه دی. دا کتاب خلکو ته بلنه ورکوي چې بهر لاړ شي او د نړۍ په اړه زده کړه وکړي، ترڅو د هغه څه په اړه ښه پوه شي چې په دې کې لیکل شوي، او د دې لپاره چې د شک له سیوري هاخوا خپل صداقت ثابت کړي. په حقیقت کې کتاب خپل لوستونکي هڅوي چې مطالعه وکړي، زده کړه وکړي، فکر وکړي او پوښتنې وکړي، تر دې چې د کتاب څخه څرګنده شوې لومړنۍ کلمه لوستل وه. مګر دا هلته نه درېږي. کتاب خپلو لوستونکو ته په ځانګړې توګه د دوی په منځ کې د ساینس پوهان او پوهان ننګوي په داسې بیانونو سره چې موږ به دوی ته په کائناتو کې او د دوی په ځان کې خپلې نښې ښکاره کړو، ترڅو چې دوی ته څرګنده شي چې دا حقیقت دی. او دا مثالونه موږ د خلکو لپاره وړاندې کوو، مګر د پوهانو پرته بل څوک نه پرې پوهېږي. د دې کتاب لیکوال موږ ته بشپړه ازادي راکوي چې یا په هغه څه باور وکړو یا کافر شو چې هغه لیکلي، مګر په ورته وخت کې لیکوال موږ ته وایي چې هغه هم دا ازادي لري چې زموږ برخلیک له مرګ وروسته په جنت کې د ابدي خوښۍ سره وټاکي یا په دوزخ کې ابدي دردناک عذاب سره. دریمه چاره نشته. لاندې د کتاب د ډېرې ژورو برخو څخه یوازې یو مثال دی چې د ساده مثال په توګه ورکړل شوی، ترڅو تاسو سره مرسته وکړي چې زما په مطلب پوه شي. لیکوال قسم خوري چې په حقیقت کې هغه څه چې په دې کتاب کې لیکل شوي ډېر جدي او ټوکې نه دي، خو د حیرانتیا خبره دا ده چې لیکوال په دوو پیښو قسم خوري چې د کتاب د نازلېدو په وخت کې 1400 کاله وړاندې انسان ته په بشپړه توګه نامعلوم په هر ډول. مثال په لاندې ډول دی: قسم دی په راګرځېدونکي اسمان، قسم دی په درز لرونکي ځمکه. په حقیقت کې هغه څه چې د کتاب د نه لیکل شوي خورا جدي او دا ټوکې نه دي. آیا تاسو پوهیږئ چې دا دوه پیښې څه دي؟ زه به تاسو ته ووایم. په ساده ډول ووایو، کله چې فضا پراخه شي دا راکښل کیږي، په داسې حال کې چې ځمکه پراخه شي دا درزیږي. که څه هم موږ په اسمان کې راکښل نشو لیدلی، په 1916 کې د اینشټاین د لوبې بدلولو نظریه نسبت دا معلومه شوه چې فضایي جسمونه د فضا په جامو کې په ورته ډول حرکت کوي لکه چې یو ماشوم په کش کېدونکي ټرامپولین کې اچوي. او که څه هم موږ تل په شعوري ډول پوهیږو چې ډبرې خورا قوي دي او د جلا کېدو وړ نه دي. په 1909 کې کله چې د ایسلین سلفره فشر خلاص شو، او په 1920 کې کله چې د اریزونا په دښته کې په ځمکه کې لومړی درز ثبت شو، ثابته شوه چې زموږ ځمکه واقعیا څومره نازکه او د بدلون وړ ده. د 1962 څخه یو کتاب چې عنوان یې و د ځمکې د کبانو په اړه یادښتونه د ګیرالډین رابینسن او لینس پیټرسن لخوا په سویلي اریزونا کې په ځمکه کې د درزونو په اړه معلومات خپاره کړ چې لومړی په اریزونا کې ثبت شوي. نو دا یوازې په 1914 کې و چې ساینس کشف کړه چې اسمان فضا کښیږي، کوم چې د اینشټاین د نسبیت تیورۍ په زړه کې دی. او دا یوازې په 1920 کې و چې ساینس کشف کړه چې ځمکه درزونه لري. بیا هم د حیرانتیا خبره نه ده، هغه لرغونی کتاب چې زه په اړه خبرې کوم د ساینسي حقایقو طبیعي عجایبو په بڼه ډېر شواهد لري، کوم چې پیړۍ وروسته د ساینس پوهانو لخوا کشف شوي. دا څنګه ممکنه ده؟ څنګه کولای شو چې یو کتاب دومره ډیر پخوا د بنسټیزو عصري وسایلو او ټکنالوژیو له راتګ څخه مخکې د ساینسي پیښو په اړه دومره دقیق معلومات ولري؟ د داسې څه لپاره یوازې یو وضاحت شتون لري: د کتاب لیکوال د کائناتو خالق دی. کتاب پخپله د خدای لخوا لیکل شوی. آیا تاسو هغه کتاب پیژنئ چې زه په اړه خبرې کوم؟ دې ته قرآن کریم ویل کیږي او دومره اغیزمن کتاب دی چې د تل لپاره به د نړۍ لاره بدله کړي. قرآن په 6مه پیړۍ کې د درویشتو کلونو په موده کې پر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. دا هغه وخت یوه معجزه وه او تر نن ورځې پورې یوه معجزه پاتې ده. که څه هم محمد صلی الله علیه وسلم وحی ترلاسه کړي او خلکو ته یې لیږدولې، د هغه په لیکلو کې هیڅ برخه نه درلوده. په حقیقت کې محمد صلی الله علیه وسلم بې سواده و. هغه هیڅکله لوستل یا لیکل زده نه کړل. هغه څه چې قرآن دومره ځانګړی کړی دی دا دی چې حکمت او پوهه لري چې هیڅکله نه زړیږي. او د 6مې پیړۍ د یو کتاب لپاره دا خورا استثنایی دی. قرآن نه یوازې دا چې د وخت په ازمایښت کې ولاړ او دقیق پاتې شوی، حتی د ټولو عصري پرمختګونو سره چې انسان د عصري ټکنالوژي په مرسته سرته رسولی دی. قرآن په ډیرو فصلونو کې هر هغه چاته ننګونه کړي چې د هغه په صداقت شک لري. د هغه څه سره راشي چې کولی شي د هغې په وړاندې ودرېږي. د رسول الله په زمانه کې ډیرو کافرانو دا دروغ خپرول چې ګواکې قرآن د خدای تعالی پر ځای پخپله رسول الله لیکلی دی. په دې توګه قرآن د دوی درواغجنو ادعاو ته ځواب ورکړ. یا دوی وایي چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن جوړ کړی دی. ورته ووایه که تاسې په خپل دغه تور لګولو کې رښتیني یاست، نو ده په څېر یو صورت تصنیف کړی راوړئ، او له یو خدای پرته چې نور هر څو راغوښتلی شئ د مرستې لپاره یې راوغواړئ. په لنډه توګه قرآن دوی ته ننګونه وکړه، لکه څنګه چې دا په تېرو 1400 کلونو کې پوهانو، دانشورانو او ساینس پوهانو ته ننګونه کوي چې په دې کې موجود پیغامونه او بیانات رد کړي.
هیڅوک تر اوسه نه توانېدلی چې دا ننګونه پوره کړي او دا د ښه دلیل لپاره دی. د خدای کلام ساده دی. نو موږ سره یو ځای شئ ځکه چې موږ د قرآن کریم په زړه پورې پاڼو په لټه کې هغو معجزو ته دوام ورکوو.